بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ تاسو یوزر ویل چې یوزر موږ تاسو دوه قسمه لرو، یو ایڈمنسټریټر یوزر او یو سټینډرډ یوزر. کله چې یوزر جوړول نو دوه قسمه یوزر موږ جوړول شو، یو سټینډرډ او یو ایڈمنسټریټر. ګورل ته ورسره لیکلم دي چې دا ایڈمنسټریټر ده او دا ایڈمنسټریټر ده. دا بیا ګیسټ ده خو فعلا آف ده، دریم قسم یې ګیسټ ده چې هغه جدا موضوع ده. نو موږ ویل سټینډرډ یوزر هغه یوزر ده چې بعضی محدودیتونه د وینډوز لخوا ور باندې وضع شوي وي، بعضی مونږ کولی شو چې ور باندې وضع یې کړو. وینډوز لخوا چې ور باندې وضع شوي هغه کنټرول دی چې مثلا دی کولی نشي چې یو سافټویر انسټال کړي، دی کولی نشي چې یو سافټویر ریموو کړي، دی کولی نشي چې ډیټا ان ټایم تغییر کړي. ډېر داسې محدودیتونه دي چې وینډوز ور باندې وضع کړي وي چې دی هغه کارونه نشي کولی، او بعضې مونږ ور باندې وضع کوو چې باید کوم کار وشي کړی کوم کار ونشي کړی. په کوم یوزر باندې؟ په سټینډرډ یوزر باندې. او ایډمنسټریټر بیا هغه یوزر ده چې هر کار کولی شي، په کمپیوټر کې پوره حقونه لري چې هر کار وغواړي کولی شي، که سافټویر ریموو کوي که سافټویر انسټالوي هر کار کولی شي. اوس راځو پیرنټل موضوع ته. پرون موږ تاسو ویل چې بعضې محدودیتونه وینډوز اپلای کوي، یا خو د وینډوز شو. موږ تاسو به څنګه بعضې محدودیتونه ور باندې اپلای کوو؟ هغه ته بیا پیرنټل کنټرول وایي. پیرنټ هغه ته وایي والدین ته، فامیل ته وایي، که نه مشران ته وایي. پیرنټل کنټرول چې مطلب د هغو لخوا کوم کنټرول په د خپلو ماشومانو باندې وضع کېږي. مثلا زه په د انسټیټیوټ کې غواړم چې شاګردان بعضې تغیرات په کمپیوټرو کې رانشي وستلی، نو دغه شیانو ته پیرنټل کنټرول وایي. نو که زه غواړم چې داسې کنټرول واضح کړم، پیرنټل کنټرول به کلیکوئ. اوس ګوره دلته دا یوزر راغی، غواړئ په دې یوزر باندې کنټرول واضح کړئ او که بل نوی یوزر جوړوئ. نو فعلا به زه ورته وایم چې یو نوی یوزر زه جوړوم. پرون خو موږ تاسې جوړ کړه، بېرته ډیلیټ کړو. نن به بل یو یوزر جوړ کړم، نوی یوزر جوړوم. مثلا نوم یې ږدمه سټوډنټ یوزر کریټ. دا سټوډنټ یوزر جوړ شو. اوس دې باندې بعضې محدودیتونه وضع کوم. په قدم دا کلیک کوئ. کله چې دا کلیک کوئ دلته به پیرنټل کنټرول راشي. اوس ګوره پیرنټل کنټرول آف ده، یعنی اوس هیڅ محدودیت ور باندې وضع نه ده، صرف هغه محدودیتونه وضع دي کوم چې وینډوز ور باندې وضع کړي دي. نو که موږ غواړو چې بعضې محدودیتونه وضع شي نو آن به یې کړو او انفورس کرنټ سیټینګ دا چې کله کلیک کړو نو بعضې محدودیتونه به اوس په ده باندې وضع شي. په ده باندې کوم محدودیتونه وضع شي؟ ګوره دلته موږ درې محدودیتونه لرو. یو چې د ټایم لیمټ ده، گیم ده، او الاو ان بلاک سپیسیفیک پروګرام. دا اوس درې واړه ګوره آف دي، یعنی په دوی کې یو هم اوس نه ده اپلای. نو که چېرته زه کوم یو اپلای کوم بیا به دا آن کوم. مثلا زه دا اپلای کوم، دلته به یې آن کوم، یا به له دې ځای نه راسن ور باندې کلیک کوم چې دا شی زه غواړم اپلای کړم. ټایم لیمټ څه ته وایي؟ چې یو سټینډرډ یوزر لیمټ کوي چې باید په کوم وخت کې د کمپیوټر نه استفاده وشي کړی. مثلا زه سټوډنټ لیمټس کوم چې انسټیټیوټ چې د سهار په 9 بجو شروع کېږي، مثلا تر مازدیګر تر 5 بجو پورې. نو په دغه دوران کې د سټوډنټ کمپیوټر نه استفاده وشي کړی، په نور وختو کې دې استفاده نشي وکړی. یا مثلا والدین د خپل اولاد له 12 نه تر 1 له مکتب نه راځي، په کور کې له هغه نه وروسته نورو ادارو ته د درس لپاره ځي. نو دوی ټایم ورته ټاکي چې له 12 نه تر 1 دی دی له کمپیوټر نه استفاده وشي کړی، دا کوم یوزر چې د یوزر ده، نور وختونه دې استفاده ونه شي کړی. نو بیا موږ راځو ټایم لیمټ ته. ټایم لیمټ کې موږ یو الاو لرو، یو بلاک لرو. سپین چې ده الاو ده او شین چې ده بلاک ده. نو اوس ګوره له 12 د شپې نه د غرمې ته 12 پورې ګوره هېڅ محدودیت نشته، یعنی ټول الاو ده. الاو معنی چې اجازه ولري، او بلاک معنی چې اجازه ونه لري. مثلا زه صرف د غرمې د 12 نه تر 1 پورې اجازه ورکوم چې کمپیوټر استفاده کړي، نور دی استفاده نه کوي. نو دا نور به ټول داسې انتخاب کړم، دا به بلاک کړم، دا به انتخاب بلاک کړم. کوم ځای سپین پاتې شو؟ له 12 نه تر 1. نو سپین ځای الاو ده، په دې ځای کې دی کار کولی شي، نور وختونه یې نشي کولی. دلته بیا ورځې لرو، سنډې منډې د هفتې 7 ورځې. که غواړې چې په کومه ورځ په دې کې هم بلاک کې، مثلا وایي چې په دغه ورځ دی بیا په دې وخت کې هم کار نشي کولی شي. خلاص دلته ټایم ته ټاکای شي چې له کوم وخت نه تر کوم وخت دی کمپیوټر استفاده وشي کړی، کله د خپل یوزر لاګین کېږي، او کوم وخت استفاده ونه شي کړی. نو چې کوم محدودیت موږ وضع کړو، که زه دا اوکې کړم نو دغه یوزر به صرف په دغه وخت کې کار کولی شي، نو نور وختو کې به کار نشي کولی. او که بیرته الاو کوئ، بیرته یې سلیکټ کړه، بیرته به الاو شي. استاد دا به په واقعي ساعت په ټیم نه د ساعت نه د ورځو په حساب، او ساعت خو به طبعا خو دلته چې کوم ساعت وي د هغه مطابق خو ګوره دلته تا ته د 12 نه تر 12 بیا هم ښیي که نه. نو دلته چې کوم ټایم وي دلته به هماغه ټایم د هماغه مطابق درته ښیي. پوه شوې؟
دا اوس مثلا 12 دی دلته هم 12 که چیرته اوس 12 وي مثلا ما داسې بلاک کړی څو بجې الاو ده 12 بجې د شپې نو که اوس دلته ساعت د شپې 12 بجې نو بیا به دی په هغه وخت کې ویني کار نشي کولی پوه شوې نو دا یې شو الاو نو که چیرته محدود کوه ټایمینګ له دې ځای نه محدود کولی شئ ټایم لیمیټ کې بل د ګیمز وشي کولی ګیم نشي کولی کوم دا وینډوز چې ګیمونه لري دغه ګیمز که غواړي چې وی شي کولی یس که غواړي چې وی نشي کولی نو چې کله یې نو کې نو بیا دا ګیمونه دی نشي کولی بل دلته مونږ بعضې ګیمونه لرو چې که غواړئ چې بعضې ګیمونه مثلا لکه ګیمونه وي چې باید استفاده ترې وشي کړی نو کولی شئ چې بعضې ریټینګ په حساب باندې چې خلک ډېر زیات استفاده کوي د چایلډز لپاره وي د ماشومانو لپاره هغوی نه استفاده وکړي نو کولی شئ چې الاو یې کړي او کولی چې نه ټول د بلاک شي ټول یا له دې ځای نه بیخي ګیمز آف کوي چې پلی نشي کړی هیڅ به بیا یو ګیم هم دی نشي پلی کولی بل بعضې پروګرامونه که غواړئ چې بعضې پروګرامونه استفاده ونه کړي نو بیا به دا کلیک کوئ الاو ان بلاک سټوډنټ کین یوز آل پروګرام که چیرته دا یو ټیک مارک وي لکه اوس چې ده نو دا یوزر چې موږ جوړ کړو دا یوزر به په دې کمپیوټر کې هر پروګرام خلاصولی شي کوم پروګرامونه چې انسټال دي که غواړئ چې محدود یې کړو نو بیا به دا یو کلیک کوو سټوډنټ کین اونلی یوز پروګرامز آی الاو دغه یوزر چې ده دغه یوزر صرف هغه پروګرامونه استفاده کولی شي کوم چې زه ورته خوشي کوم اوس به دلته لیست راشي نو هر پروګرام چې مونږ لیست کې اډ کو هغه به استفاده کولی شي نور به نشي استفاده کولی اوس ګوره دا یو څه وخت اخلي تر څو دا پروګرامونه ټول دلته راشي اوس به دلته ټیک مارک چې کوم یو ته غواړې چې دا استفاده ترې وکړي هماغه یو به استفاده کولی شي نور به استفاده نشي کولی سټوډنټ کین اونلی یوز آی الاو مثلا ته پرېږدې چې کوم پروګرام نه استفاده وکړي له دې ځای نه انتخابوئ له دې ځای نه باید انتخاب کړي چې مثلا دا اډوب ډیسکټاپ یا اډوب فوټوشاپ زه غواړم چې استفاده ونه کړي خلاصه ګوره ټول هغه د پروګرامونو لیست ده هر یو چې پرېږدې هغه یو به استفاده کوي نور به استفاده نشي کولی اول به یې چیک آل کړم چې دا ټول استفاده نه کړي په دو کې به یو ورته پرېږدم مثلا کمپټیشیا دا ریکارډر اوس څه مطلب چې دا نور دی استفاده وشي کولی دا نور دی ټول استفاده وشي کولی دغه یو دی استفاده نشي کولی یا مثلا زه ټول بیرته انچیک کوم صرف دا یو کلیک کوم مطلب ټول د استفاده وکړي صرف دغه یو دی استفاده نشي کولی نو کوم پروګرامونه چې ټیک مارک یې هغه استفاده کولی شي کوم یو چې د ټیک مارک نه کړه هغه استفاده نشي کولی نو چې کله بیا دی ورځي هغه پروګرام خلاصوي اجازه به ونه لري دا پیرنټل کنټرول شو که کله غواړئ چې یو یوزر محدوده کوي نو له دې ځای نه به یې محدوده کولی شي نو اوس ګوره موږ تاسې ټایم لیمیټ ورباندې اپلای نه کړو دا هم اپلای نه کړو صرف مو کوم یو ورکړو ګیمز نو ګیمز نو اوس که چېرته دا یوزر لاګین کېږي دوباره کمپیوټر کې لاګ اف شي بیرته سټوډنټ یوزر لاګین شي نو دی به بیا ګیمز نشي کولی پوه شوې په دې باندې دې ته پیرنټل کنټرول وایي اوس که چېرته زه لاګین شم نو دا ریکارډینګ به سټاپ شي نو فعلا به یې پرېږدو اخر کې به بیا یو وارې لاګ اف شو بیا به چک دا شو په کنټرول پینل کې پیرنټل کنټرول دې کې بل بعضې موضوعات نور هم دي چې هغه نور شیانو پورې تړاو لري نو فعلا به هم همدومره بس وي آینده کې چې دا نور پروګرامونه وایو د هغو مربوط چې کومه موضوع راتله نو بیا به هم راځو کنټرول پینل کې به هغه موضوع وایو اوس راځو سټارټ مینیو ته سټارټ مینیو مونږ اول ورځ ویلې چې هر پروګرام چې مونږ دلته انسټال کړی وي کولی شو چې له دې ځای نه خلاص کړو او استفاده ترې وکړو خو په دې سایډ کې بعضې نور اپشنونه دي چې اول مثلا په دې کې راځي شټ ډاون شټ ډاون که کله غواړئ چې کمپیوټر بند کړو ستاسې چې کله کمپیوټر درس مو خلاص شي ځئ کور ته کمپیوټر بندوئ که نه کمپیوټر چې بندوئ نو په چیش باندې کلیک کوئ شټ ډاون باندې شټ ډاون باندې کمپیوټر ګل کېږي مکمل یعنی کمپیوټر کې برق نه پاتې کېږي د چلانېدو لپاره ته مجبور یې چې بیا د پاور بټن ووهې تر څو کمپیوټر بیرته چالانه شي شټ ډاون بیخي کمپیوټر بندوي چلانېدو لپاره ته مجبور یې چې پاور بټن ووهې تر څو بیرته دی چالانه شي بل موږ سره دلته ریسټارټ ده ریسټارټ دوباره چلانول ریسټارټ بیا څه وخت استفاده کوو ریسټارټ که چېرته زه اوس کلیک کړم د کمپیوټر ګل کېږي بیرته خپله چالانېږي لکه څنګه چې پاور بټن ووهې چالانه شي که نه خپله ګل کېږي ټول سیستم ګل کېږي چې څنګه ګل شي هماغه ثانیه کې بیرته چالانه کېږي دې ته ریسټارټ وایي چې یعنې ګل شي بیرته چالانه شي ریسټارټ څه وخت استفاده کوو چې بعضې وختونه کمپیوټرو کې بعضې مشکل پیدا کېږي مثلا وینډوز کې یو مشکل پیدا شي یو سافټویر نه خلاصېږي یا دومره ډېر سلو شي چې استفاده نشي ترې کولی یا بیخي هنګ پاتې شي
چارڅ بټن وهې ماوس خورې هیڅ کار نشي کېدلی نو په هغه صورت کې بیا موږ له چیش نه استفاده کوو ریسټارټ نه تر څو دا کمپیوټر بند شي بیرته ولګېږي نو چې کله دی ګل شي بیرته ولګېږي د ټول سرویسز بیرته له سره چالانېږي کوم سرویسز چې مشکل پیدا کړی سلو شوی وي هغه ټول بیرته له سره چالانېږي نو چې له سره چالانه شي تاوان کمپیوټر بیرته سمیږي نو ریسټارټ هغه وخت چې کمپیوټر دې ډېر سلو شو هنګ شو یا یو بل تخنیکي مشکل پیدا کو چې صحیح کار یې نه کوو نو ته کولی شي چې ریسټارټ یې کړې چې ګل شي بیرته چالانه شي بل پکې لاګ آف ده لاګ آف موږ تاسې پرون ویلې چې که کله غواړو چې یو یوزر نه ووځو بل یوزر ته لاړ شو نو بیا له لاګ آف نه استفاده کوو لکه اوس چې ما مخکې سټوډنټ یوزر جوړ کړو نو که اوس زه غواړم چې دا یوزر چې دا د بریا په نوم د خلاص ده دا یوزر بند کړم او سټوډنټ یوزر ته لاړ شم نو بیا لاګ آف وکلیک کوم چې کله لاګ آف کلیکم بند بشي او هماغه یوزر به راشي بل سویچ یوزر ده سویچ یوزر مطلب چې بدل کې سویچ کې د دې نه بل ته واوړئ په دې کې یوزر بندېږي نه اوس که چېرته زه لاګ آف کلیکوم لاګ آف کې دا یوزر بندېږي یعنی دا یوزر چې هر څومره پروګرامونه خلاص کړي وي هر څومره فایلونه یې خلاص کړي وي دا ټول بندېږي بیا به بل یوزر ته خلاصوی شي خو که چېرته زه سویچ یوزر کلیکوم سویچ یوزر کې دا یوزر په همدې حالت پاتې کېږي یعنی کوم پروګرامونه چې خلاص کړي کوم سافټویرونه چې خلاص کړي هغه به ټول هماغسې پاتې وي خو ته کولی شي چې بل یوزر ته هم لاړ شي اوس مثلا زه غواړم چې سټوډنټ یوزر ته لاړ شم هماغه یوزر مې هماغسې پاتې ده سویچ یوزر کې چې کله سویچ یوزر کلیکوي هماغه یوزر د په هماغه حالت پاتې کېږي ته کولی شي چې بیا بل یوزر ته هم لاړ شي اوس مثلا زه راځم دې یوزر ته دې یوزر کې چې مې کله کار خلاص شي بیا کولی شم چې بیرته یې سویچ کړم هغه یوزر ته لاړ شم اوس به دا څو دقیقې وخت واخلي ریکارډینګ دا یوزر لاګین شو اوس هغه یوزر به هماغسې پاتې وي هغه کوم پروګرامونه چې په هغه کې وو هغه به هماغسې خلاص شي کله بیرته بدلوم نو بیا کولی شم چې له دې ځای نه بیرته سویچ یوزر کړم ګیمز هم ورباندې بند کړي وو ګیمز په دې کې شته که نه نشته گیمز دلته شته هم نه چې گیمز وي نو گیمز به بلاک وي استفاده به یې ونه شو کړی ځکه چې مونږ پیرنټل کنټرول کې ورباندې بند کړو او که بیرته سویچ یوزر کلیک کړم نو دا یوزر هم همدغسې پاتې کېږي یعنې که زه اوس دا بیا سویچ یوزر کړم په دې یوزر کې چې ما کوم شیان خلاص کړي وي دا به هم په همدغه حال خلاص پاتې وي هغه یوزر به یعنې په یو وخت کې دواړه یوزر دا هم خلاص ده هغه هم خلاص ده خو که دا یوزر بندوم نو لاګ آف به یې کړم نو د یوزر چې ته پروګرامونه خلاص کړي وي څه شی چې وي دا به ټول بند شي اوس که زه بل یوزر ته ځم ګوره دا یوزر دلته به څه شی لیکلی وي لاګان دا الریډي مینې لاګان ده که ورځم نو صرف پاسورډ به ولیکم دا یوزر به بیرته راشي نو ګوره چې کوم سافټویر نه موږ خلاص کړي وه هغه به په همغه حالت باندې وي هیڅ شی به بند شوي نه وي دې ته چې د سویچ یوزر وایي چې یو یوزر نه بل یوزر ته واوړي بل د سلیپ او هایبرنیټ سلیپ یا د یوزر سلیپ کېږي یعنی بعضې وخت زه غواړم چې یو څو دقیقې لپاره بیرون وځم یا مثلا کمپیوټر هم ځان سره وړم له دې ځای نه کور ته یو لاس دقیقې لار ده خو زه دا کمپیوټر بندوم نه ځکه چې ما کوم پروګرامونه یا کوم سافټویرونه چې ما خلاص کړي دي ځکه دا بند کړم بیا بیرته دا چالانوم کمپیوټر بیرته سټارټوم بیا هر پروګرام یا هر فایل خلاصوم امکان لري زیات وخت واخلي نو زه وایم چې نه اوس دې سلیپ شي سلیپ کمپیوټر د سکرین یې بندېږي خو پروسیسر یې چالانه وي دا پروګرامونه چې تا خلاص کړي دا ټول خلاص وي چې کله پاور بټن بیرته ووهې هم بیرته زر چالانېږي شاید یو 2-3 سیکنډې کې چالان شي هم هغه کوم پروګرامونه چې وه هغه به هماغسې وي یعنې که زه اوس دا سلیپ کړم اوس ګوره سلیپ کمپیوټر بند شو مثلا قاطع هماغه سکرین هر څه راشي وینې فقط پاسورډ به ولیکم او کمپیوټر به بیرته آن شي دې ته سلیپ وایي بل د هایبرنیټ هایبرنیټ هم څه نه څه سلیپ غوندې ده خو سلیپ کې ګوره کمپیوټر آن وي سی پی یو آن وي کله چې زه د پاور بټن وهم کمپیوټر بیرته لګېږي په همغه دقه کې زما هر څه بیرته راځي هایبرنیټ بیا کمپیوټر لکه شټډاون غوندې بیخي بندوي یعنی که چیرته زه هایبرنیټ کړم په هغه صورت کې بیا بیټري نه مصرفېږي مثلا که زه لپټاپ له برق نه باسم که چیرته سلیپ وي بیټري چارج مصرفېږي مثلا که ډېر وخت سلیپ کې پرېږدې تر څو بیټرۍ کې چارج وي سلیپ به وي چې کله بیټرۍ کې چارج ختم سو کمپیوټر به بیرته ګل کېږي خو که چیرته زه هایبرنیټ کوم
هایبرنیټ کې کمپیوټر بيخي ګل کېږي لکه شټ ډاون غوندي. صرف شټ ډاون سره فرق دا ده چې کله زه بیرته چالانوم نو دا کوم پروګرامونه چې ما خلاص بریښي وه هغه پروګرامونه په ما خلاص حالت باندې وي، خو کمپیوټر به شټ ډاون کېږي، یعنی پاور به پکې نه وي. که یې بیرته زه چالانوم هغومره وخت به اخلي لکه څومره چې زه کمپیوټر شټ ډاون کړم بیرته یې چالانوم، شاید له هغه نه هم یو 2-3 ثانیې اضافه تر واخلي. نو هایبرنیټ تقریبا شټ ډاون غوندې ده چې کله یې ګل کې سی پی یو ګل کېږي، برق هر څه پرې قطع کېږي، خو صرف فرق یې دا ده چې ستا پروګرامونه به هماسې خلاص پاتې وي. کله چې د بیرته چالانوم پاور بټن به وهې کمپیوټر به بیرته چالانه کېږي، چې کله چالانه شو کوم پروګرامونه چې د خلاص کړي وو هغه به بیرته په مخ باندې راځي. چې تاسې به یې هغه کمپیوټرو کې درسره وګورئ، که چېرته څه مشکل هم بیا به ما نه پوښتنه وکړئ. پوه شوې تر دې ځای پورې؟